Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum brano malgoro. MR Pakistan Learning Channel again with another informative videos concerned to Microsoft Excel. The functions is sum and sum if. Sum singer as bhai sahab. Sum yo sada tasta plus tarki jo calculation darki خو زمون ټاپک چې کوم دی سم اف دی سم ته تاسو وګورئ کنه زه دې کې سم ورکم دا ډبل کلیک شو او دا سلیکشن واغستې شو دی دا بای صاحب دا ماته پلس کړه نو ماته پلس کړه 161 رزلټ ماته راغی I don't concern this one ماته پکار دی سم اف فنکشن څنګه تاسو رزلټ درکړي سم اف زمون د کرایټیریا زمون د کنډیشن زمون د شرایط مطابق مال رزلټ راکړي څنګه ایکسپلین کوم تاسو ته زه ورته وایم چې بای صاحب دا رینج دی په دې رینج کې دا آیټمز دي او دا آیټمز دې ځای کې سول شوي دي خرڅ شوي دي زه ورته وایم چې دا موس چې کوم دی که نه it doesn't matter دا که هر څو پې ریپیټ شوي لکه موس دام دی چارجر دام دی خو چې زه کله دا لیپټاپ یا دا موس او دا زه کلیک کړم نو ماته په دې ځای کې یو رزلټ راکوه چې مطلب موس څومره خرڅ شوي دي لیپټاپ څومره خرڅ شوي دي کیمرا څومره خرڅ شوي دي ماته رزلټ کلیر راکوه او دا به د سم اف فنکشن په ذریعه باندې موږ ته رزلټ راځي دی مو ته ګورئ تاسو ښه جي دې ځای کې ګورئ تاسو از ایکول ټو مسټ دی سم اف چې زه کله سټارټ واخلم نو اټومیټیکلی به خپله راشي ډبل کلیک کې آلموسټ پرنتسس بای ډیفالټ دې سره خپله باندې راشي رینج کوم دی بای صاحب په دې رینج کې د دې رینج نه دا رینج واغستی شو بیا به کامه تاسو د کیبورډ نه ورکې بیا څه دي کرایټیریا دا د لیپټاپ چې پکې لیکل شوي منشن شوي دي مطلب دلته چې زه څه منشن کوم لیپټاپ دی موس دی چارجر دی یا ستاسو کومه ډیټا وي د هغې مطابق به تاسو بیا کرایټیریا اخلئ نو دا کرایټیریا شوه ټیک شو رزلټ بل ته ماته راکوي بیا کامه د کیبورډ نه او سم ماته څه وکړه سم ماته د دې وکړه چې زه تپوس کوم چې موس څومره خرڅ دی چارجر څومره خرڅ دی لیپټاپ څومره خرڅ دی نو ما رزلټ ته راکوه ټیک شو که بریکټ تاسو بند کړئ او که بند نه کړئ ډزنټ میټر انټر وشو لیپټاپ راغی بھائی صاحب وی دا 52 خرڅ دی سولډ تاسو وګورئ که نه لیپټاپ 12 دی او لیپټاپ دې ځای کې بل کوم ځای کې دی بھائی صاحب 40 او 12 چې پلس کړي نو 52 راځي دا ډیټا رف مونږ اغستی چې دا کله ستاسو سره ډیټا ډېرې پروجیکټ غټ وي نو تاسو بیا کیلکولیشن په خپل نشئ کولی اوس ګورئ ښه دا زما کرایټیریا وه چې مطلب زه څه ورکوم نو ماته به هغه پلس کړي زه ورته وایم چې ماته اوس موس پلس کړه انټر ماته بھائی صاحب موس چې کوم دی نو 30 لکه 10 دا وي او موس بل کوم دی 20 دا دی نو 20 او 10 چې جمع کړي نو څومره دي 30 وي 30 خرڅ دي زه ورته وایم کمپیوټر څومره سول شوي دي د دې سیل څومره شوي دي انټر کمپیوټر ماته وایي ستاسو په چې کومه تاسو ماله رینج راکړو هغه کې صرف 15 سول دي هغه 15 مې درکړم نور هم تاسو ته اسانه ومه تاسو چې کله بار دې ځای کې دا نامې منشن کوئ چې کله مطلب کیمرا ورکوي کله لیپټاپ ورکوي ټیک شو چې تاسو بار ګورئ انټر کوئ تاسو ته به لږه غونتې په ډیټا کې بیا ګرانې پروځي که نه موږ به سمارټلی خپل دغه ته رزلټ ته راځو زه به داسې کار وکړم که نه چې د دې نه به صرف یونیک نیمز راوالمه لکه څنګه چې موږ دلته راغېستي یونیک هغه چې په هغه کې ریپیټیشن ني لکه یو پیر موس دی یو پیر یو پی ایس دی یو پیر چارجر دی کیمرا لیپټاپ کمپیوټر چې کوم یونیک دی چې هغه کې ریپیټیشن ني شوي او زه به په دې ځای ویلیډیشن ولګوم د ډیټا ویلیډیشن نه نو ما ته په ډراپ ډاون کې به خپله دا میلاویږي لکه څنګه دې کیمرا چې کوم کرایټیریا دې ځای کې زه ودرېدم زه رالم ډیټا ته ډیټا ویلیډیشن ته رالم د دې 11 نه چې کوم دی که نه دې نه به لیسټ واخلی ټیک شو جي دا سورس کې به ودرېږي کرسر به ودروي او سورس موږ سره کوم دی بھائی صاحب سورس موږ سره دا دی دا سورس چې دا یونیک نیمز دی دا سورس مې ورکړه او دا مې اوکې کړه اوس تاسو وګورئ په دې باندې ډیټا ویلیډیشن ولګېد که نه په دې ډراپ ډاون کې وګورئ موس یو پی ایس چارجر کیمرا لیپټاپ کمپیوټر یو ځل دی هغې بېله خبره چې مطلب هغه هر څومره خرڅي لکه اوس مطلب موس چې کوم دی که ام او یو اس ای موس په دې کې ریپیټیشن څو پیرې شوي دی تاسو اوس وګورئ که نه موس یو دا دی او موس یو دا دی خو ما ته یې رزلټ ایکچوال راکړه څومره دی وي 30 خرڅ دي ټیک شو چې یا چارجر وګورئ یو دا دی دې کې چارجر تاسو وګورئ داسې دا چارجر دی دې چارجر تاسو واخلئ دا چارجر ټیک شو هماغه 32 چارجر تاسو وګورئ چارجر 20 دا دی او 12 دا 32 د ډیټا ویلیډیشن په ذریعه باندې تاسو ته نور هم اسانتیا راتلی شي دا و سم اینډ سم اف فنکشنز تاسو لایک کړئ تاسو سبسکرایب کړئ تاسو شیر کړئ که تاسو دې نه یو لفظ هم زده کړي ډېره غټه خبره ده د لوی الله په امان الله حافظ السلام علیکم